بالکل فری او مفته ټون کوین ترلاسه کړئ. بالکل وړیا 100% په ضمانت سره د وډرا ثبوت سره په ویډیو کې. سلامونه ملګرو، هیله د روغ جوړ او صحتمند به وي راته. نن ورځ بیا هم تاسو ته یو نوی ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې غواړم تاسو ته د ټون کوین د ګټلو یو فری ټیلیګرامي اپلیکیشن معرفي کړم چې هر 15 دقیقو کې موږ ته بالکل فری ټون کوین راکړي چې موږ کولی شو ټون کیپر وایلټ ته وډرا کړو او ترلاسه یې کړو. څنګه چې وینئ ما ترې دغه اوس وډرا وکړله او وډرا هم بالکل راته راورسېده. دلته تاسو ټایم هم کتلی شئ. همدا نن ورځ د اکتوبر په 14 راځئ دغه ویډیو کې دغه اپلیکیشن تاسو ته معرفي کوم مکمل د کار طریقې د لایف وډرا ثبوت سره په ویډیو کې. راځئ زه ویډیو ته که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ چینل سبسکرایب ویډیو لایک کول لازمي در سره وکړئ. دغه ډول ملګرو د دې ټیلیګرامي اپلیکیشن لینک ده ما تاسو ته لومړی کومنټ او ډسکرپشن او همداشان خپل ټیلیګرام چینل کې ایښی. په همدا ډول لینک به تاسو کلیک واخلئ. تاسو دا ډول یو باټ ته راوړي. دا موږ ته فری ټون کوین راکوي. دلته به راسو په شروع یا سټارټ آپشن کلیک کوو. دغه دا چې مو وهو دلته د لانچ آپشن وهو او د دغه باټ اصلي صفحې ته ځو. دلته شروع یا سټارټ بیا وهو. اوس په تمه کېږو د دې اصلي صفحه موږ ته راوړي. دغه ډول د دې صفحه ده. دلته لاندې نیکسټ آپشن وهو، بیا نیکسټ، بیا نیکسټ، بیا همداشان نیکسټ او بیا هم نیکسټ. دلته کلایم ګیفټ باندې کلیک کوو. دغه د تر سره شو ملګرو. دا اپلیکیشن چې د ملګرو موږ ته هر 15 دقیقو کې فری ټون کوین راکوي. موږ به هر 15 دقیقو کې راځو دا به کلایم کوو او فری ټون کوین به اخلو. زه مثالا اوس راځم دا کلایم کوم. چې په کلایم مو کلیک کړل دلته به دا کاپچا باندې کلیک کوو چې زه انسان یم په دې کلیک کوو. دلته اوس موږ ته وایي دا ګورئ پورته تصویر راغلی وایي چرګ په نښه کوي. دغه د مثالا زه چرګ په نښه کوم او نیکسټ وهو، بیا چرګ ورته په نښه کوو او بیا نیکسټ وهو. نو دا به اوس دا ټون کوین زموږ بلانس ته اضافه شي. دا وینئ اضافه شول او مایننګ چالان شو. هر 15 دقیقو کې دا موږ ته فری ټون کوین راکوي او موږ به همدا آپشن وهو کلیم کوو او دغه 15 دقیقې ټایم هم موږ ډیرولی شو چې دا هم زه درته ویډیو کې وایم. راځم ټولې برخې یو په یو درته معرفي کوم. وډرا ثبوت هم درته کوم، مکمل ټول درته ښیم. نو لومړی همدې صفحه کې یو ملګرو، لاندې برخې څخه درته شروع کوم. د آیرن برخه کې یو. دلته موږ ته فری ټون کوین مایننګ کیږي. څنګه چې وینئ ټون کوین مایننګ روان ده او هر 15 دقیقو کې موږ ته ټون کوین راکوي. دلته هم زموږ بیلنس ښیي چې ما سره فعلا دومره بیلنس ده. همدا اوس مې اکاونټ جوړ کړو. دلته هم زموږ لیول ښیي چې زه لیول 1 کې یم، 10 لیوله ټول لري. صحیح. او دغلته هم زموږ د کلیک پاور ښیي چې یو ده او ډیلی انکم موږ ته ښیي. یعنې موږ کولی شو فری وړیا ډیلی روزانه له دې نه 0.2 ټون کوین چې کېږي $1 نه بره دا موږ مفته ترلاسه کړو. او همداشان دلته کلایم وینډو، یعنې موږ به هر 15 دقیقو کې دا کلایم کوو. دلته ګورئ دا خط 15 دقیقو کې پوره کېږي دا به موږ کلایم کوو. چې څنګه مې وویل دا هم درته ښیم چې دا څنګه زیات کړو. دا لومړۍ برخه وه. راځم دغلته د انوایټ برخه لري. انوایټ برخه ملګرو څنګه چې تاسو وینئ 0 ریفرل زه راوړم. یعنې انوایټ کول دی کې ستاسو خپله خوښه ده. که زړه مو و څوک انوایټ کوي انوایټ یې کوي، که زړه مو نه و مې کوئ. انوایټ اجباري یا ضروري نه ده. د انوایټ ګټه څه ده؟ په انوایټ موږ ته 6% کمیشن راځي. یعنې څوک چې دې کې کار کوي موږ ته د هغه له طرفه 6% کمیشن د ریفرل فرند راځي. صحیح. دا د ریفرل. دلته یو د اپګریډ برخه لري ملګرو. اپګریډ برخه کې موږ څه کولی شو؟ اپګریډ برخه کې دوستانو دلته څنګه چې مې تاسو ته ویل هغه 10 لیوله ماینر دي. دلته موږ کولی شو په دې برخه کې خپل د کلیک او د ګټې کولو ټایم یا هم پاور دا ټول زیات کړو. راځم یو په یو درته یم. ګورئ ملګرو کله چې موږ اکاونټ جوړ کړو موږ لیول 1 کې یو. لیول 1 کې څه ده ملګرو؟ دا فری ده. ګورئ لیول 1 ماینر فری ده. په هر 15 دقیقو کې به موږ کلیک کوو او موږ ته د هر کلیک یو برابر ګټه راکول کېږي. او د دغه ماینر ټایم څه ده؟ لایتناهي ده. یعنې دا فری ماینر څه ده؟ نامحدوده ده. موږ ټول عمر لپاره کارولی شو. او ورځنۍ ګټه یې څه ده؟ 0.2 ټون کوینه ده. صحیح. دا فری ده. لاندې نور ماینرونه لري. دا ماینر چې دا ملګرو دا بیا په 1 ټون فعالیږي. 1 ټون به موږ دی ته ورکوو او دی بیا موږ ته دا ماینر راکوي. د دې ماینر ځانګړتیاوې څه دي؟ دا موږ ته روزانه 0.14 ټون کوین راکوي. صحیح ده. ګټه بیا له دې لومړني نه ډېره ده ملګرو. صحیح ډېر راکوي. 0.14 ټون کوین راکوي. 22 ورځو لپاره دا موږ ته کار کوي. یعنې دا چې موږ فعال کړو 22 ورځې موږ ته کار کوي. او هر 15 دقیقو کې به موږ کلیک کوو او د کلیک ګټه بیا څه ده؟ ډبله ده. یعنې 2 برابره ده. د دې بل سره بیا فرق لري. نو دغه دوهم لیول ماینر و. البته ملګرو بیا هم زه دا وایم زه چاته توصیه د پانګه اچونې یا پیسو بندول په دغه سیستمو کې نه کوم. تاسو کولی شئ لومړنی ماینر څخه ګټه واخلئ فری. که څوک بیا حوصله نه لري چې مثالا زیاته ګټه وکړي هغه بیا کولی شي ریسک ومني او ماینر فعال کړي. نو دا و دریم ماینر ته راځم. دا هم درته ښیم. نور ماینرونو کې بیا کار نه لرم. دریم لیول ماینر چې دا ملګرو
دا په لس ټون کوین ده، یعنې موږ کولی شو 10 ټون کوینو باندې دا واخلو. د دې بیا ګټه څه ده؟ دا بیا د ورځې موږ ته 1.42 ټون کوین راکوي، 21 ورځو لپاره کار کوي او هر 3 ساعتو کې به بیا موږ کلیم کوو. یعنې 15 دقیقو پر ځای بیا موږ کولی شو 3 ساعتو کې کلیم وکړو، چې دا کار واقعا ډېر ښه ده او د کلیک ګټه هم 3 برابره ډېره ده. نو دغه د دریم لیول ماینر ځانګړتیاوې. لاندې نور ماینرونه هم لري، خو زه نه غواړم ویډیو کې تاسو ته اوږده کړم، هغه زموږ په درد هم نه خوري. توصیه مې بیا هم دا د ملګرو چې تاسو همدغه لومړنی فري وکاروئ. که څوک بیا خطر یا ریسک مني کولی شي یا دا دریم لیول ماینر فعال کړي، دغې نه نور پورته مه ځئ. صحیح ده؟ نو دا د دې نه و. راځم لاندې بله برخه پاتې ده، کاسټوم برخه ده. کاسټوم برخه کې ملګرو خاص څه نشته، کوین ده او کلیک ده، وال پیپر بدلیږي، اواتارو یو څه بل څه دي او لیډر بورډ د خاص څه نشته، د مهم نه دي چې ویډیو پې اوږده کړم. ټاپ برخه ده. ټاپ برخه کې هم ټاپ کسان ښیي چې چا مثلا څومره ټون کوین ګټلي نور او نور، دلته ټاپ برخه ده. نو دغه د دې د ټولو برخو کارکرد و او څنګه چې مې تاسو ته ویل 15 دقیقو کې دا انرژي فول کېږي، موږ به یې کلیم کوو. دلته ګورئ 8 ثانیې پاتې. نو زه بیا راځم دا کلیم کوم، څنګه چې مې ویل هرو 15 دقیقو کې به موږ دا کلیم کوو، موږ ته فري ټون کوین راکوي. کلیک مې پې وکړو، کپچا به ورته حل کوو. دلته اوس کپچا کې مثلا موټر غواړي، موټر باندې نښه کوو، کپچا یې حل شوه. نو اوس به بیا دا مقدار ټون کوین څنګه چې وینئ موږ ته اضافه شو. موږ کولی شو راسو 15 دقیقې 4 دقیقې هر څومره ټایم کې چې مو زړه د آپشن ووهو او فري ټون کوین ترلاسه کړو. ښه نو اوس راځم وډرا ته ملګرو. غواړم تاسو ته لایف وډرا هم وکړم چې په ثبوت تاسو ته ورسیږي. د وډرا لپاره به موږ لومړی راشو، دلته کنیکټ والټ به ووهو او خپل والټ به کنیکټ کړو. دا چې مو ووهه ټون کیپر به تاسو انتخاب کړئ. ټون کیپر انتخابوم، ټون کیپر سره وصلیږو. انتظار کوو د ټون کیپر صفحه موږ ته راوازې شي او دلته بیا موږ ته کنیکټ آپشن راکوي، هغه وهو او ټون کیپر وصلو د وډرا لپاره. نو ټون کیپر ته راغلم، لاندې کنیکټ والټ وهو، خپل فنګر یا کوډ د ټون کیپر ورکوو. ښه نو دا چې مې ورکړ بېرته موږ ټلیګرام ته راوړي. ټلیګرام ته چې راغلو دلته ګورئ زموږ والټ کنیکټ شو، زموږ ادرس ښیي. اوس د وډرا لپاره به موږ راځو څه کوو. ښه نو ملګرو وډرا لپاره دلته ګورئ 2 آپشنه دي پورته، یو د ایډډ آپشن ده او یو د آوټ آپشن. او څنګه چې ګورئ ما سره د اکاونټ کې 0.1 ټون کوین پوره ده، مینیمم وډرا 0.1 ټون کوین ده. د آوټ آپشن وهو، دلته اندازه د وډرا زه ماکس ورکوم، غواړم ټول وډرا کړم. دلته اوس ماته وایي چې دومره ستا ټون کوین دي او دومره فیس کټېږي او 0.9 تا ته رسیږي. نو زه راځم په پے آوټ کلیک کوم، دغه د زما وډرا چې ګورئ کریټ شوله، څنګه چې دلته وینئ وډرا مې پینډینګ کې ده او دغه وډرا په 1-2 دقیقو کې رسیږي. وډرا بیخي زر رسیږي. یو ریفرش مې ورکړو دوستانو، څنګه چې وینئ د ما وډرا سکسس شوله. زه راځم ټون کیپر ته، دلته هم تاسو ته ثبوت ښیم. څنګه چې وینئ ټون کیپر کې ما سره تقریبا 13 سنټه شاوخوا دي. یو ریفرش دې ته هم ورکوم، دغه څنګه چې وینئ وډرا راورسېده راته. دلته تاسو کتلی شئ 0.9 ټون کوین همدا اوس ما ته راورسېدل. کلیک پې کوم، ډیټیلز یې کتلی شئ. 14 د اکتوبر همدغه ټایم ما ته راورسېدل، لا همدغه فري ایر ډراپه. او څنګه چې مې ویل دلته هم تاسو کتلی شئ زما وډرا سکسس شوه. 0.9 ټون کوین د ځای څخه کټ شول او دلته ما ته راورسېدل. بالکل حقیقي سیستم ده او تاسو کولی شئ له دې څخه فري ټون کوین وګټئ. همداشان اوس راځم دې کې تاسو ته دا ښیم چې څنګه موږ کولی شو چې لا ډېرې پیسې له دې وګټو. دې کار لپاره تاسو کولی شئ ملګرو ډېر اکاونټونه جوړ کړئ. مثلا که څوک ټلیګرام کې ډېر اکاونټونه لري، مثلا دا ما سره کتلی شئ 3 اکاونټه لرم. ځینې داسې کسان دي چې تر 10 اکاونټونه هم جوړولی شي. نو کولی شئ هر څومره اکاونټه جوړ کړئ او راشئ دې کې هرو 15 دقیقو کې فري ټون کوین کلیم کوئ او وډرا کوئ. هر څو اکاونټه جوړول هم فکر نه کوم دی کې کم مشکل ولري. نو په دغه طریقې هم تاسو بیا کولی شئ چې ډېر ټون کوین له دې وګټئ.